بسم الله الرحمن الرحیم. نن شي دی بخیر سه درو مینو کې تشاون پوتې وکنه کنه هر کوم وای دایره مو وای سنټر ورته انتخابیږي شاور کول کېږي سنټر ورته انتخابي کوتر ورکول کېږي د دوه نقطونو دایره د درې نقطونو دایره تانجانت درې دېرش تانجانت دا مو ویلي که نه دا مو نه دی کوم دوه مو نه دی ویلي یو دا خو مې داسې ویلی خو تی انټر دا یې تاسو کارخانهګي سیش تانجانت ماموس هم ویلی په دایره باندې ماموس رسمول په رسمي تخنیک ویلی دی بس دا به کار کوي صحیح شوه ځکه د نقطې او هغه ما درته وویل د خط توش تاسو هم کار کوي که نه او یو بل شی هر څه مو وویل که نه ټکسټ هم وویل داسې وه د هغه به جوړه وایه د زموږ په کمپیوټر کې شته ده داسې وه د هغه به جوړه وایه زه به کارخانهګي ده دا ټکټ کې ګره ډېر کارونه کوي د کورل ډراپ فوټوشاپ دا کارونه ټول اسانه کوي داسې به لوګو به جوړوئ مثلا ما خپل کور ته لوګو جوړه کړې ورته مې لیکلي WES منځ کې مې کتاب ور یې ښایي دا ته مې داسې لیکنې کې کړي داسې به لوګو به ځای لوګو در ښایم در کوم یې هر یو کس به هغه لوګو جوړوئ ډېرې ښې لوګو جوړي همدوی کې جوړېږي هر شی په همدوی کې جوړي ډېر اساس بیا د طریقه در ښایم څخه ورش ته وایي په ورش کې کار کوئ صحیح شوه ته فوټوشاپ او ته هر څه نه ښه جوړي لوګو زما لوګو جوړه کړې ده پس کمپیوټر په وخت کې تاسو هم در کوم یې لوګو چې دا رقم لوګو جوړه کړئ په ورش کې در کوم تاسو به په ورټکټ کې جوړوئ بیا نورې لوګو وي مثلا د بانګو لوګو دا شامل ډېر اسانه جوړي تکلیف غواړي لږ وخت غواړي ځکه ما دا شاید درته وویلی دی بیتوي مې ویلي دایره مې ویلي هر چې رنګ کول مې ویلي ټکس لیکنه مې ویلي هغه د همدوی مربوط دي باید تاسو یې جوړ کړئ پوه شوئ که بیا چې هلته وغواړم نو ویم بیا بل شی درکوم کارخانهګي شی به کار وکړي ښه یو مې دا یوه کارخانهګي درکړه دونټ دا هم نه دې ویله کړه دونټ شارکټ ده DO انټر صحیح شوه دا دوې دایرې غواړي دونټ یوه داخلي دایره یوه خارجي زه ورته چې اوله دایره دې وي یو انټر دویمه دایره دې وي درې انټر د دایروي مقطع دپاره یعنې که چېرې دایروي پایه قطع شي په پلان کې داسې شکل ورکوي که نه داسې شکل نه دایره یې صفر وي زه ورته وایم دونټ انټر DO انټر بیا ورته وایم چې اوله دایره دې صفر وي صحیح شوه دویمه دایره دې وي دوه اوله دایره دې کړله صفر یو هغه بل ورځ کې چې ما کنټرول پی وویل کنټرول 3 هغه موټر راغلو هغه موټر ټیرونه چې جوړ کړي DO انټر اوله دایره یو که بله دایره دوه پوه شوې یعنې د دایروي مقطع دپاره د دونټ کمون استفاده کړي اوله د دغو دایره ده که د دغو دویمه د خارجي دایره ده دونټ پوه شوې پې دغه کنټرول 3 کې موټر وکړ شوی و که نه دا ټایرونه دا د دونټ پوسټه باندې جوړېږي دایره هم پوسټه هم کېږي په هر څه کېږي دا ډېر اسانه ګرځي دا موټر نه دی ته د چېرته وایي چې دا حوله ده دا څومره اسانه دی چې لاندې زده وي مکمل دایره دې زده وي مکمل یو دغه شی هم نه وي زده دغه کم بیا یې هم جوړوی شئ دایره په برخه وویشئ بس خطونه تیر کې مرکز ته از وینه ټریم کوي ټریم هم نه دی ویلی بله طریقه بیا د میرو هغه ده ارې درته وایم ارې یو خط ته رسم کړه داسې دوه ارې کمپیوټر ته وي هم درښایم نور په دغه کې څه سخت دي د موټر کې هم دا نشي رسمولی یا دا نشي رسمولی نهاني خطونه دا ځایونه نشي رسمولی ته دونه ښه یې رسمولی شئ رایټ کلیک پې وکړئ نورې کوم اقسام دي مثلا دا نشي رسمولی دا یې دونټ نه استفاده کړي دا به څنګه نشي رسمولی دا ته چې خو دا یې څخه مواد ورکړه هر ته ورشه مواد ورکړه دا که دا وایي چې دا به څه خلک کړي وي دا په څو طریقو چې رسمولی شي پلیټ یې هم رسمولی شي دا بیا یې بلاک کړی دی چې داسې یو شوی که نه اصلا داسې تنها د ایکسپلور یا یې تنها مات دی داسې په رکټنګل کې مې څه درته وویل
پلیټ مې درته وویل په رکټنګل دا په غوم وصلولی شئ شما هم ورکولی شئ مشترک فاصله هم ورکولی شئ چې دا دوه خطونه دي د مو که دایره کې ټي ټي آر ورته انټر کړه یو دا خط ته یو دا دی په دوه شاوه یې وصل کړه دلته هم یو دا خط یو دا خط یو دوه شاوه یې وصل کړه دلته هم دا یې وصل پوه شوئ پرې دا شاون ډېر اسان دي پلیټ او ټي ټي آر انټر دا ټول د دغو د استعمال ځایونه دي که نور خو خطونه دي کش کړه دا یو اسانه طریقه ده چې ټول هر شی جوړوي بلاکوي بیا یې وړي بلاکوي بیا زر د تکمیل زر ګوره اوس دا شی دی لکه هشت دا یو خط دی دا بل خط دی صحیح شو دا د شیشې د لاندې خط یې هغه پورته سی ورته انټر کړه ټي ټي آر انټر یا په دو خط او په دو خط ماموس رسم وی په کومه شاوه رسم کوم دغه شاوه رسم تریم ورته واخله دا دو تریم دا شي د تریم د وسان کوم نو کولای تریم د یو په پر نه یو ډبل انټر یو انټر کې د زیرو یو انټر کې دلته وو وڅ وی دا خط دی باسته مو پر مثال لا شو وخت خدا ټول خطونه د لیکي دا یو خط دوه تیر دی دا نه دی خو وڅ په وی دا د نوې څه باسته راځي دا به حتما دلته چې وڅ نوې تسمې وڅې وي چې څه مشکل نه وي کې وڅې وي خاله تریم نوې طریقې مشته خو نو دا شان باید توضیح زده ای خو خپل کار do not کمان خو پوه شولې do not draw do not spline کې مې فټ درته وي او سی وی مې درته وي کنټرول ورټکس یعنی کار په دوه باندې جوړی کنه دا مې درته وي spline مې واخستو د دوه ځا مو نور اورټ کې ټکنه شته ام مې ورته انټر کو ام کوم دی سی وی صحیح شو سی وی ام انټر سی وی دا مې وویل که نه ورټکس ته ورته ورټکس ویل کېده نه نشته ته په 2012 نه بلکې نشته کته 2012 کې دی بیزاوی مې درته وایي چې سنټر ورته انتخاب که او شاوه ورکړه دوه شاوه باندې شاوه بل مې درته وایي چې اول قطر خلي بیا شاوه خلي دا دی او بل د بیزاوی ارک و مې درته وایي څه شوه ده بل مې څه ویلي دي بلاک میک بلاک مې وویل که نه بلاک یې دغه نور بیس او قاعده چې نسید کوم ځای نسي هلته مې چې ټیبل مې وویل پوینټ مې ټیبل څه ټیبل چې جوړ کړي دا بیا په نورمال حالت بیا نه څه کېږي تغیرات کې راوستل څنګه پر نو ټیبل له خلاص په کې تغیرات راوستل بیا ته باندې حالت په نه نه او ټیکټ پاس دا بیا سفر خلاص کړي دا په مغه صاحب کې څه کوي دا په مغه دا بل ته بیا ته نورمال دی کته مغه یو صاحب هکې چې کور کې دراوینګ دی په کې د یونټ واسطه ما دی نور بیا ته کی خو نقطه مې سره کوموي پوینټ پی او شورکټ نه کنه د دوی سنگل پوینټ چې کلیک دی وکړو سی ووته او کله زر واخلې دا ملټیپل پوینټ دی نقطه کا څه دی صحیح بل نقطه مو د نقطه پوسټه باندې یو خط په څو برخه وشل کی چې باندې مې جوړه بل حالت ته کې شته دی په دوه کې په نقطه کې وی میجر اندازه دا ډیوایډ وجه ته مې میجر یې پوتې کړه اندازه کول ډیوایډ سره کوم ډیوایډ یو خط په څو برخه باندې ویشل پنځه مې چې جوړه په مساوي برخه مې یو خط ویشل ډیوایډ باندې سکور کوم دایره کې وایي the term divide d vi select یسی په څو برخه وویشل زه تم په شله برخه وویشل په شله برخه ویشي دا نه معلومه وی چې تر بیاره برخه پښې په شله مساوي برخه ویشي خاطر خاطر ته معلومه وي ته معلومه چې شله یاره دار راځي فورمات مینو پوینټ سټار دا شکل شله مساوي برخه وویشل کنه هر برخه به دوه څنګه مساوي وي خو دا بل میجوري څه شاده هغه ته وی دا خط ماته
په 2 متره کې ته وویشه دا داسې ته تقسیم کړه چې 2 متره 2 4 ته خر پاتې شو 2 2 متره ټوټه ته دوکا هغه به داس ده اندازه د تو مربوط نه چې د نقطه ترون فاصله به څه شي په شل برخه وی شي خدای دې وکړي 2 نیمه شي خدای دې وکړي 3 شي خو په شل برخه خاطر ته وی شي دلته زه ورته وایم دا خط په 3 متره کې چې دوکا 3 متره متوش سی او خطا کارت پاتې شو چې دې درا measure select یم په 3 متره چې 3 متره ما په کنټرول ځای کوم نو سر څلور ورکوم په چې دلته خط انځور دا صحیح خط صحیح وبسنګ measure select څلور بشي هغه به کم میګره هغه څلور نه وي څلور ته چې دوی وي څلور خطا 400 شو نه څلور متره دا نور څلور دی دا اخر به هغه په نظر کې څلور متره ټوټه تر جدو کې وي نو خطا 400 پاتې شو سې شو او هغه چې دا په مساوي برخه نه کې چې ته خطا لږ د پروسس پاتې شو هغه فقط مساوي برخه وي چې مساوي ټوټه وي چې هر څه ټوټه شو دا چې دا قیمت مو ورکو چې په در باندې وویش پوه شئ دا نقطه بلانات ها چې مو وکنه ګریډینټ مو وې بونډریم نه دی ویل کله د سکام کور دا یو خط یو چې بونډریم یو شای نشي ورته کوي 3D دا یو خط ایسی شو دا اوس ځون ته یا هر یو ځون ته کنه بونډري یو کول یو اوبجیکټ ته جوړول شارټکټ ای بی او انټر څو رقم ته کېدای شي بی او ډبل انټر او په مانس کې کلیک وکړه دا به یو اوبجیکټ کې وي څه شو او یو بی او انټر بیا اوکې بس په مانس کې کلیک وکړه بی او ډبل انټر یو بی او انټر یو ری او دا ته به کې وخت نه ته کلیک ټول یو شای او یو بی او انټر پیک پوینټ درې ځای یو شای په شوي په وس دا یو اوبجیکټ شو هغه جدا یاد دا که په 3D کې پر تکای د مسنیری کاغذ غونډه په جدا سم ډک شکل پورته شي مشکل هم په دې کې چې شای بونډري نشته 3D نشته ته جوړي خط ناسه خولي دی ول نه پتا کې که خط پتا کې دا ځون په نارای دی ول پتا کې هغه ځون ته خولي سره په مات کې خوش خو د 3D لپاره بونډري یو څه کاون دا ټول یو څه کاون په زړه داته لږ په 3D کې نه پتا کوم په شي یو دا دی بل دا دی ویو ویژوال سټار دا یو بونډري و او هغه بل نه دی بونډري دا سم دا شکل په هغه ناس نیری خاطنار یو خاطر چې دوه پټ مازی خولي دی ناس دا سم دا شکل دی ورته داس بعد دا شکل پورته شي کنه نه دی بونډري مشکل ده شای بونډري نشته دې کې نشي کوي بی او انټر اوکې یو ډبل انټر دا څه شو یا پلان کې ډېر کار کوو ډېر مهم شاله ده بل ریجن مې وې کنه وی پورت دا می وسط على سلابون دا داسې یو شیشایي یو کاغذي غونډه سطح ده چې بعض ورته کې عدالت نه خاطبینه پټ کړو دا ټول یو سطح ده یو خدای دې دم په پلان کاوش پر پلان نه داسې سطح جوړ وشي نه
دا 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 اعلان ساتي پټه نه هغه نشي پټولای هغه د شیشه او کاغذ او نشه است شي بي سلاګو د خامات تر په بیا تر پور کولای شي خوش په بعضه مثلا بعض وقت الان د جسم د سخره سم است کوډیږي شیشه اون دی ډېر خاص کاغذ ساتونه دی په هغه کې وی دا یو تعمیر د جوړ کړی د غاټ اصلون د سهار کوي چامان باګراوند دا شین د دوی په استفاده کوي خو یو بلم شته د دونه استفاده کوي مثلا د تران ورک کپم کوي دا ته په شکل کې انداسه نه دی کوي مو فقط بعد وخت خوري دا تلون دی جسم شته کله دوی ته وګورئ دا سخت لیکنه شو خو دا خاطرونه کاش کړی دا همیشه به معنی چې سخت جسم لکه سلاب چې سخت کنه بین سخت دا چې وسات حجري د پوسټه باندې تعمیر د لاندې وسات حجراوي شو چې کله 3D خیر سو وکړو یو تعمیر جوړ کړی وي د لاندې ته د استفاده کو چمن ورکو بس مثلا دا ډېر تعمیرونه دي کنه یو تعمیر داله دی کنه یو تعمیر داله وي داس دو ته لاندې د چمن باګراوند کوي داس لیک کې دوه بیا مواد ورکول کیږي داس پروسه یو ټول تک شین ښکاري دا یا سارک کې تیراوي داس کدا ځکه چې تاسو وسات حاله شهرک ریویژن کلاود مې ویلای ټیکسټ مې ویلای یو ملټیپل دی یو سنگل مې نه دی ویلای کنه ملټیپل مې درته وایي ټي انټر ټي چې کله انټر کې دلته کلیک وکړه او لیکنه وکړه هر شی چې لیکي کنه شفت وسی رنگ تغییر اندازه زیاد کنه شیفت که څنګه کورانګي ته شیفت مې داس کودم انتخاب کو شیفت در روی کیو نسته ورد کې مشته داس انتخاب دی کنټرول ا کدا سویچ ډېر لیکنه وي ته لږ ځای کاوه اده ټل کې دا غوړي د لږ ځای دا لیکنه دی وکړه اوکې کدا مې ټول تاسو کې چې پلان ته دا ډبل کلیک وکړئ سمپل لیکنه دا د وښه ورکټ ډي ټي انټر ډي ټي کلیک اول داسې زړه چې داسې دره ارتفاع ده داسې چې داسې څه د ارتفاع ښایي او دا ارتفاع ده او دا جهت دی یو سی لیکنه کوم هماغه ارتفاع او جهت به داسې وي دا کلیک وکړه اسکیپ ووایه نه یې لیکنه دا چې نه رنګ ورکولی شي سنګل لیکنه کنه نه یې ډېر چې اخرې دا غواړه چې په دغه کې کوم ټول لیکنه نه داسې بیا کولی شي ډالۍ ورکړي په لیکنه کې کوم هغه ټول بار نه ورسره چې په هغه کې لیکنه سټول چې هر رقم انتخاب یو هغه کې ما انتخاب څه شو ډي ټي انټر ضرورت هم چې دا رقم ارتفاع ورکړه په دغه جهت او داسې لیکنه وکړه اوس لیکنه کړه څه شو دا کلیک وکړه او اسکیپ ووایه ځکه داسې ته مو داسې ارتفاع ورکړه او جهت داسې ورکړه ډي ټي انټر داسې ارتفاع ورکړه دغه او داسې لیکنه وکړه څه شو اسکیپ وایه دا تکلیک کاسته اسکیپ وایه بس کنه ډي ټي انټر داسې ارتفاع ورکړه دغه جهت باندې او په دغه جهت یې ولیکه اوس لیکنه کو څه شو دا کلیک وکړه اسکیپ بل ځای اسکیپ وایه او خپل او که نه وي همدا روټیټ کړه روټیټ بیا یې فرسته د روټیټ پوسټه کولای شي دا لیکنه روټیټ کړي خوش هماغه لیکنه مهمه ده چې زده شي مشکل خو نشته دی درامینه سی شوه هم دلته خلاصه شوله هم دلته چې نشته کې بله چې دا خیر زده تیل کې موډیفای مینو که موډیفای مینو په صفحه نه وي دلته رایټ کلیک وکړئ او دلته موډیفای وګورئ موډیفای دا نشته که دا نه وي خو رایټ کلیک وکړئ او دلته موډیفای ته راشئ بس دا مې خیال شو وقتی زنگ شده ولی اوی دی انجینر نیوز محمد نمبر رو سویه رو بس که دا موډیفای مینو اینش باید تایید بشه
د هغه عبدالله غوته بیا به ترې ورک پوه شوې پې اوس په ټرمینیک اول شی دي ایرس پنسل باکس لاین دی دا واخله صحیح شوه دایره واخله شورکټ د ایرس څخه د ای انټر دا سلیکټ کا او بیا انټر ای انټر select object enter ای ایرس یا دا select کا بیا ای ورته enter کا ای enter select object بیا enter یا select object ای enter او یا select object او delete دا یو شی delete ځای په کول فاره طریقه چې دا سي select کا delete وایي موږ د اینه ولو کې بخیر وینه طبعا موجود فيه delete کړی ایرس بل دی کاپی د شي عکس اخیستلو کنه مثلا دا د تاسو یو تعمیر ده دا یو وخت دا داسې کړئ دا غوړې کاپی کې کنه شورکټ آی سی او انټر او یو سی پی انټر دواړه سلیکټ object انټر د دوه ځای نه ونسه دا سکیمات ورکړي چې یو وخت کاپی کومه خدای کاپی کړه ځکه چې د ایکس په جهت باندې کاپی کا شپږه صحیح شو کوما د وای په جهت یې صفر کړ شپږه څه کی د ایکس په جهت یو سره شل کاپی کا کوما د وای په جهت یې صفر کړ بیا یو سره شل شپږه د سلاتیا د ایکس په جهت یو سلاتیا ایسا کوما د ایکس د وای په جهت یې صفر دا څه کاپی کیږي درته مناظره مې کاپی کیږي که ایکس ورته صفر کو وای او په دوه ورکی بیا دوه مثلا زه ورته چې سی پی انټر دا سلیکټ کا کاپی اصلا په کوردیناتو باندې وشي دا کلیک وکم دالې او اف هاس پوش کړه سي کاش کم داس اوس قیمت کڅ سی ورکوي د ایکس په جهت صفر لوشه کومه دی وای په جهت باندې مثلا نوم دروشه 50 سالوي پر تلوړه کنه اوس د غوزه سالو چور کوته مان سالو کوته اوس د غوزه د مغنه نور کوي کنه زه تم دا کاپی کړم صفر کوما منفي سالوي وښه سالوي کې پر تل منفي کو که زه داسې قیمت ورکم چې سی او یا سی پی انټر دا سلیکټ کړم انټر هر ځای چې تنسي یا د ایکس لوشه د ایکس په جهت باندې مثلا 50 سیسه کوما د وای په جهت یې شپږ لازم د ایکس په جهت ته مړی او د وای په جهت یې پورته کړی ورته لري یو اول راته لري ساده کاپی سی او وخلم د دوه نه ونسه چیرته وړي دا هذا كشوله کوردینات چې ورکه مثال ایکس نو کې والا سره مختصر کیسه مثلا اول من مستقیم اول نعمل اول ممكن نحن ورکه کنا د اول کپی کې په بل دوه د اول کپی نه بیا اول نه ټول چې هر څه کوپی خلې د اول نه قیمت ورکړي اما چې تو کلیک کړی د مغرب ته نه قیمت اول قیمت نه ورکړي پوه شو یعنی د دوه نه کړګه خپل سیمه مسوي ورکړي وایي د چل کاول مې نه موغه دغه د در لري کې قیمتونه هم د چل کاول چې دوه ته مې ورکړل د دغه نه د شپې تل لري شو بل مې یو سل شل لري کله بل مې د سلسلاتیا د مونږ کاپی میرور په متناظر ډول کاپی ته کی یا په متناظر د یو جسم اړول په تناظر شکل کنه کاپی سی دا کاپی کوم ته دو پنځه نه سمه
دا لیږدم خپله مساوي زاویې ته ځي صحیح شوه میرور ورسره وښایه چې دا په تعمیر کې چېرې استعمالېږي رکټینګل دا مثلا متوقونه دي ښه دا مثلا ورسۍ دي صحیح شو تاسې داسې کار ولیکئ که نه دا به واخلئ دلته به کاپي کړئ دا ورسۍ د ټوله ځای میرور په تعمیر کې زښته زیات استعمالوي صحیح شوه مثلا دا یې دروازې دي که نه تعمیر د هغه خیر نه لون سقلالا دی فارغ دی دروازه داسې جوړېږي که نه دا مانځ دا دروازه دا طرف خلاصېږي تعمیر کې دا ټولې کاپي کوي صحیح شوه دا اوس بعضې امنالفعال تعمیرات وي که نه چې دهلیزي شمال لري نو تش ټول رسموي ډېر وخت غواړي دا یوه ساحه باید جوړه کړي او ښایي مکمله کړي 3D ورته جوړه کړي مثلا دلته پوهېږي چې دلته دروازه داسې ورننوځي تعمیر ته 3 متره داره ده دهلیز یې چېرته دی دغه ځای کې داسې دهلیز دی دهلیز در کړی دی 2 متره صحیح شوه د میرر نه مې استفاده کوي MI انټر دا ټول به سلیکټ کړي داسې صحیح شوه انټر دا نیمایي نقطه ده دا تناظر محور دی څومره چې دونه د لرې کلیک کړی دی په مغه لرې اندازه ده یو وخته غورځي تعمیر تناظر محور ان یس دا ان مسیج دا درکې وي دا ډیلیټ کوم کې پرېږدم دا ټایم نه ما ډیلیټ کوم چیرته ډیلیټ کوي هغه وای انټر یس وای انټر یس نو مثلا دا بیا سلیکټ کوم سلیکټ دا یم د دوه نیمایي وخته وړاوه ټول تعمیر به وخته وړي یو خدای توفه ټول تعمیر داسې ته وړم یعنې تکه دا ټول اتاقونه جوړوي دا جوړوي ډېر وخت نیسي دغه لږ ساحه باید جوړه شي او د میرر پوسته باندې وخته وشي یا بعض ځای کې مثلا داسې صحیح شوه سرک دی سرک مقطع خو میلی که نه د سرک مقطع دا رقم کوي داسې کوم پنکه مایلان لري 2% مایلان سرک ته ورکول کېږي صحیح شوه د دوی آفسیټ به واخلې مثلا دا 2% هغه آفسیټ خلي په سلیکټر آفسیټ واخلې طبقات بیس کورس دا طبقات جوړ کړل دغه ډرینیج یعنې الوالم ورته ورکړله دا ډرینیج دی صحیح شوه ټي آر دا د یوې خواته باید جوړ کړي دا نه چې وخته وي ښه منظم نه جوړ کړو رنده جوړ کړو میرور MI دا ټول سلیکټ کړه یا دغه تناظر محور ته یې واړوه د بلې خواته هم داسې مقطع FH که وای د انټر کړه خو ډیلیټ کېږي یعنې یس ذاتاً چې نه ما سرک طبقات دغه ته یې ورکړه پوه شوې نو میرور دا ته سویچ باندې واصل شول هغه به ټریم سمې شفټ ونیوله بیا یې وصل کېږي هلته دا ټول هغه ښکاره یسي لږ کوز دی نه جاینټ یې نه کوي جاینټ مخامخ خطونه کوي نه جاینټ مخامخ دا ټریم څه شفټ اکسټینډ یا ټریم څه شفټ پوه شوې پې داسې ورکار ښه کړی نو میرور په تعمیر کې دا ډېر استعمالېږي مثلا دلته اوس دا هغه نشته دی که نه دا ورونه نشته دا ته دې جوړ کړي همدغه میرور کاپ ته وړه دا ورونه سلیکټ کړه او دلته نیمایي نقطه د نور ورنه د خطونه ورته نه سلیکټ یو دا سلیکټ دی یو دا سلیکټ دی خو
دا هغه چاپ سلیکټ دی چې کوم شی پکې رغلی وي هغه ټول سلیکټ کړي او دا سلیکټ دی چې هر شی مزدور سلیکټ کوم بیرېږي یو رایټ سلیکټ دی یو لیفت د لیفت خواش داس په ورشي کوم شی چې د داخل کړي اوس دا تکوي یو نه سلیکټ کړي هیڅ شی پورا نشته پورا نه چا شي پورا نشته کې هیڅ شی کله اس پورا کې شامل شول او بل دا چاپ راش لیکشن دی بغیر چې ما شی کې ورګه دا سلیکټ سی شو دا پښوی په د ته کې میرور په متناظر ډول مثلا دا مقابله نماده رکټنګل وخلای دا مقابله نماده سی شو دا ته پیک جوړ کړی تعمیر دی په دا کوم مقطع بل ختم کړ میرور ام آی دا سلیکټ کا متناظر نیموي ته وړه سیش اوس لاین واخله د دې ځای نه سیش یا دا مثلا یو دروازه رکټنګل واخله میرور د دې ځای نه واخله وخت په متناظر ډول اړول څه شو بس دی د کمپیوټر ته والي دا څه هغه کوي څنګه